د ننګرهار ولایت د اصنافو او کسبګرو اتحادیه وایي پریکړې کړې چې سر له سبا به د جلال آباد ښار هیڅ دوکاندار د راکړې ورکړې پر مهال کالداري نه اخلي. دوی وایي د کالدارو پر وړاندې د کالدارو ارزښت کموالی دلته د سوداګرو بودیجې ته د 40 سلنه زیان اړولی، نو ځکه یې د خپلو سرمایو د خوندیتوب په موخه دغه پریکړه وکړه. د کسبګرو او اصنافو اتحادیه وایي دا پریکړې هم کړې چې هر دوکاندار له دغې پریکړې سرغړونه وکړي د قانوني چلند په موخه به دولتي ارګانونو ته سپاري. کسبګرو او اصنافو د لیندۍ په 10 جلال آباد ښار کې د یوې خبري کنفرانس پر مهال رسنیو سره په دې اړه معلومات شریک کړل او د حکومت د همکارۍ غوښتنه یې وکړه. د دغې اتحادیې مشر عزیز الرحمن عرب وویل وروسته تر هغې چې کالدارو د ډالرو پر وړاندې خپل ارزښت په بېساري کچه له لاسه ورکړ، د دغې ولایت سوداګرو په خپله بودیجه کې 40 سلنه زیان لیدلی دی. نوموړی وایي سوداګرو بهرنیو هیوادونو کې مالونه په ډالرو اخلي، دلته یې خرڅلاو په کالدارو دی. کله چې د کالدار ارزښت کمیږي سوداګر ورسره هم زیان ویني. نو د حل لارې همدا ده چې موږ راکړه ورکړه په افغانیو وکړو. هغه زیاته کړه د همدغې ستونزې له امله د جلال آباد ښار اصناف او سوداګرو په یوه خوله پرېکړه وکړه چې سره له یکشنبې د ښار هېڅ دوکاندار په راکړه ورکړه کې کالداري نه اخلي. د اصنافو رهبري شورا پرېکړه وکړو چې چون د کالداري ورځ په ورځ خرابېږي، ممکن نور هم زیات خراب شي، او پرېکړه وکړو چې موږ سر د سبا نه کالداري نه اخلو او موږ به ټول فروشات په افغانۍ کوو. د رسنیو د لارې نه موږ دغه خبره اخبار کوو تر څو یو طرف نه زموږ هټیوال د ضرر نه خلاص شي او بل طرف نه به زموږ ملي هویت افغانۍ په چلن کې راشي او وچلیږي. د دولت نه غوښتنه دا دی چې په دغه برخه کې چې اصنافو پرېکړه کړې چې موږ سر د سبا نه کالداري نه اخلو، نو په دې کې د دولت نه غوښتنه دا ده چې باید د اصنافو پرېکړه ملاتړ وکړي او هغه خلک چې د دغه پرېکړې نه سرکشي کوي او سرغړونه کوي هغوی قانون منګول ته وسپارل شي. د عرب په وینا که هر دوکاندار او کسبګر له دغې پرېکړې سرغړونه کوي، نو اتحادیه به یې د سرغړونې په توګه دولتي ارګانونو ته د قانوني چلند په توګه ورپېژني. خو اندېښنه یې ښوده چې د جلال آباد ښار کې د کالدارو زیات موجودیت او د افغانیو کمښت به د دغې پرېکړې پر وړاندې خنډونه رامنځته کړي. د دغې اتحادیې اړوند د خوراکي توکو د پلورونکو د صنف کلنتر عجیباز محمد غوښتنه وکړه چې حکومت د کالدارو د مخنیوي او افغانیو د چلند په برخه کې د دوی ملا ور وتړي. هغه ویل که په بازار کې افغانۍ زیاته نشي نو د کالدارو پر وړاندې چلند ته زمینه برابرول ستونزمن کار دی او ښایي د دوی دغه اقدام بریالی نشي. عام خلک او کتونکي بیا په دغې باور دي چې د نرخونو ناسبتوالی به هغه څه وي چې د افغانیو د چلند په اړه د اصنافو او کسبګرو دغه پرېکړه وننګوي. خو سوداګر وایي دغې برخې ته به ځانګړې پاملرنه وکړي. د اصنافو او سوداګرو اتحادیې مشر وویل له ښاروالۍ سره به په ګډه د ټولو توکو نرخونه وټاکي او که هر دوکاندار له دغو نرخونو سرغړونه کوي هغوی سره به هم قانوني چلند وشي. اوس د اصنافو او کسبګرو اتحادیه بلا شکه یو تصمیم ونیو چې په خپل هټیوالو غږ وکړي چې ترڅو د افغانیو په ترویج کې تر ټولو لا زیاته مرسته وکړي. د افغانیو ترویج یوازې هټیوالو پورې اړه نه لري، دا د افغانستان د ټولو ولسونو پورې اړه لري. دا ټول هغوی پکې متضرره کیږي. زما ستاسې د میډیاو د لارې په ټول ولس باندې غږ دی چې ټول د افغانیو په ترویج کې خپل هغه اسلامي انساني او افغاني ملي هویت په لرلو سره خپل هغه مسؤلیت ادا کړي او د افغانیو په ترویج کې دي خپل رول ولوبوي. ننګرهار د والي وینده تولا خوګیڼې هم وایي د کالدارو پر وړاندې کمپاین د دوی له مهمو کاري لومړیتوبونو دی، خو تر هغې وخته چې دوکاندار او عام خلک یې ملاتړ ونه کړي نو دغه کمپاین نشي عملي کېدلی. هغه ویل اوس چې سوداګرو او دوکاندارانو خپله دغه پرېکړه کړې نو د تطبیق په موخه به یې ولایتي اداره د هرې ستونزې لپاره اقدام کوي. افغانیو دودول یوازې د ولایتي ادارې مسؤلیت نه دی، لکه څنګه چې دوی خپله اعتراف کړی دی چې کلداري ارزښت کم شوی دی او دوی ژمن دي چې نورې پر ځای افغانۍ وکاروي. نو دا یو اقتصادي موضوع ده او همداراز یو افغاني موضوع ده چې د افغاني غرور له مخې باید دوی خپله افغانۍ وکاروي. هغه موضوع چې دوی وایي چې ګوندې په ښار کې په ننګرهار کې افغانۍ کمې دي، زموږ افغانستان بانک دې تر څنګ چې زیاتې افغانۍ له ځان سره لري په بانک کې وړي افغانۍ هم لري چې اړتیا پر مهال راکړه وکړه پې کېږي. موږ په ښار کې خپله وګرځولې نو په دې برخه کې هېڅ ډول مشکل نشته دی. هر مهال چې له مشکل سره مخ شي ولایتي اداره د دوی خدمت کوي. د ننګرهار د کسبګرو او اصنافو اتحادیې د معلوماتو له مخې له دغې ټولنې سره 96 د کسبګرو او دوکاندارانو صنفونه راجستر دي چې د دوکانونو شمېر 1400 ته رسیږي.